زمونږ بالا مانه کې ډاکټر هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټي شي داغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګولې نن ته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نسب بالا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويستته جبر او باسا داسې بیا سترګم ولده شي کی اوس ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې ځکه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما په ټټای کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګینه په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګن لیاي مریض دي غلطي نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کوا پرچرا والی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته کړي دانو می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خدوی به مړ کړي استادو ګورې نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مست کې چې په دې سرک د څه غرمشته کوي دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان دي بیبيان زمونږ په علاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو بیا به یو نری غوندي لوګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغست ټوله شپه به د باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که په کال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولي یې چرته سبب بیلې سن رانی ولي یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونږ سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاسه پر روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه
او پولیس یې درنونی سره مړه کې هغه خادي وکړه کې را دغه کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واره دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انجه دب کا شپ ہے الک اخلاق تا کړی وا نه جی دا وچارانی تنگ تون کېړه تا پټ کړی نه جی ته بس تغفر دا وچارانی تنگ تون دیخوا وګورئ پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بالاخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وای جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر رضا سلا نه ګوره څه وای نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی به داس ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سي برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړه دارې ما خدای راستی کدا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت ته زپ کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چانه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډي والے ما چل چاته وی پولیس می نیسی مان والے ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علم ربک هغه ورته ولې سر رب کې یو قپ مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جاوی دا د پښتنو حق غواړي او کلی غواړي نو په زور بیالو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او تو خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې
عاملای د لډېله ټپولې کور دې د مردین جماعت شه ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه ویستو زمونږ دې سره کارو د پیل په خدای کوره مران کور ملا هم خانه شنو تاسو به واه 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 ملا هم خانه واه 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 خدای دې خله ټپکه واه 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 او دا وویلې چې ملا هم خانه شنو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان دې خدای وبخي دې باچا خان خورایو مونږ سره جیل کې استاسو دې ثوابه دو درې بار کما سره و په 73 کې هو بیا مې یو مونږه چې مړ دي کجوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تر راوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې اجرا ته اجازت ده منبرای ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه دوبو پریشر لګېدلې دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبر چالو شي نو دا ځای به درته په خپل ووینځي ته بلاس نه وروړي دویم قسم دا دی چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی نستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به مغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي
خز او لونه بربندي ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي. تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره الته کلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه تاسو خیال راغی تاسو د الکانو کمیسم دې کې څنګه الګا دې کې دیواله تنگ کړی چې دا رستو دا خانه مې ښکاري په داسې شرمېدلې بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلې قوم دی. نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي. ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسئ او ویې تښتوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کوي راوبځي په ایمان وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی. من خدا سے په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول بي دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخو غلې ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخو غلې ودرېګه نه کوي اتکه الکه هوا تپکه د کم ځای نه راځي. عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې دسې کوي ټولو کوي ټول وګورئ دې ته ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ته ټینګې د ګران. تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې به جمعات کې نه ګورې دا الله نوم پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجه د سنمان تلې هغه مې مولي دی چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې برسی یا الله خیر یا الله اړکه مې خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخ ولید خال مې د کونډې په مخ ولید جونه د خوارشي چې ډېر نګدي خالونه
نن مې هغه پلیت او مردار ام د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې به اختیار در باندې خپل نامه واغسته کنه بیا درته خپل زور خود قوت درته خود طاقت درته خود غډېدې درته خود چاته سچاته غډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی دې ملکم دمرا مبارک دی چې درې سلور سو کورونا غرزي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو نشته تاسو سره ځکه نشته 400 تاسو نه پالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانې نوې دغه پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدل ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب د هغه چې پکې وخی وای چې پکې وخی دا وای بوت وګوره د سند وزیر اعلی چې وګوري تب وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم چې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویلې چې زله غوندې شراب سکم ملکتاسو کې ایمان اول خو خپل وزیر له سزا ورکړي خد بلوچستان تارپیټو چې وګوري واسکټ اغوستې تبوي چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ورغوستي د بلوچستان گورنر چې وګوري تبوي چې د درې ورځې مړې د خبر نه رئیسته بیا د سند گورنر چې وګوري دا غم د انګریزي چرغوندې ججوري راځوړندې او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بولی دي چوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړې اولا په کانی اولا ټول گنجه پنجه چې سموده پس هغه پیرولې دو امر ته ویل دا ونی ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا من ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته سوایا ما دا معنا چې سوق چیچا ما اسی خرش پرش خو کوا خلق خو یاره وکنه مونږ دکان ته ورته خان راغله نو مونږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او وی سلون الکشنی چای وروړي جشنی ازمون مال علاقه غچا والا قرباني سره پیالې مغه وړي دي او خاورینی دي ا خاورینه پیالې په کې غټ کټه سری ته ورسېده اغلاس کی نیوه نشوا هغه د کندو ځتی کنه نه کوپونو نه نیوه نه ستا چې ما کېږي چې ګرمي دي لګي نه ګرمي چې اوس کله ماته یاره دا د سوق پیاله خدای ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نه شو واسکه ګرانی دي پیاله ګرانی چاروړي نه ما ورته خبر اوره غرور دې خدای معاف کړو غرور او دې چواله ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دلا ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې په خبر کې دسي خلک هم شتا او دسي سپیره مليان هم شتا
چې زما دا خانی او نوابی په یو کوډه هم نه علي. اسلامی نظام پکې دی. دیکھو ګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ. د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی؟ ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی؟ جنکو. آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو؟ عمران ته اپیل د چا خزو کولو چې هاي بیا راشه هاي بیا راشه. یو زړه پودړه په لاره روانو ماته ملا صاحب لږه خبره وره معلومه نه لږه دوا وکړه. عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې. ما دې کچنۍ ته وګوره زړې د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر ملا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړیږي او پښتني جنکۍ پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلیږي. دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی ته پوه شوې؟ خط مې دوی ته وښوده معلوم مبارک شه. دا خط وګورئ. دا بلو پرنٹ څوک جوړوي په پېښور کې؟ ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه؟ بچیم تباه شو. د مور خختک خرڅوي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي. خختک خرڅوي. دغه دا وایي څه خوځې د ډمې زویا. زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعاګان دي او سنیان دي. مروره هیڅ نشته. بالکل خیر خیریت ته. دا لکھنووال دي. شیعو جلسه تورشه د دارې جلسه تورشه او زمونږ تراشه. درې आवाजونه دي پکې. شیعو جلسه تورشه امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته. ال تورشه فلاں بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور سے نشته. زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر بل په غټ تکبیر. دلته نه به بل استاد راچغه کی چې تاج او تخت زنده‌باد. نور څه نشته. لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوی و. 3 کوزي پکې ماتي. هیڅ نشته. ماوي خپنه شي دا ټولو خلقو توند ماته معلومي. والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي. پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان. تاسو د الکانو ته خیال لرئ چې پلار رواني یو به یو ته وګوي. خلې به چینګي دیولي د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي او پلانیا استغفر الله استمر. هلکه دا څوک دی؟ دا هم ډېر جانی دوست دی. ها د چاخور امور چې خراب یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه. دا زمون قوم دی او دا زمون ملک. هلکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړه؟ وای دا مې دوست دی. وای دا څه سړی ته چې ګوره خله پورې سپې تړلې. وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څو خورو. د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو. تاسو چې سار لاړ شي د سیګوري پرونم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ دا سی وایي کنه. په دې غضب په ټول وخت یې پرون به دا ویلي خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتن درولې کچاله دې خدای وي الوګان دې خدای وي. نو تا خدای وو نو سره وو. تا خدای وو. دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناشتي دي ک تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو کړ. دا سه به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنه والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې.
داستنی نن ټول خسیان شو. یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي. اړنګتای به کوچی تواچل غرب رو به غرزول. دا کوچه به چر پاسې دو البته یو واره رازکس ته یو واره رازکس اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا دا کوچه را غرب واله البته یو واره رازکس ته یو واره رازکس. اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غلم مونږ وایو زه خیر دې دا ظلم مړه ود بیت تو کچھ کیسے نه. دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاص دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي. د اپریدو کې د گازرو او د ټیپر چي دینو د دې ډېر رواج په خاص خوا پریدي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پریدي ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بیل چرمان د پیښاوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ارمان دای پیښاوره تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي. ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاص دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دادم خدای دې را تستره کی چې گازار خرنجاوي. زمون مشردا د غدا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی. دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولانا. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دیخوا ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري. درې کسو نزان نه پټيږي ما ته معلوم زما مخ کې بده توري خبرې نه کوي. په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه بمرضی چې زبارو زما مال چل څه ده ول کور به بچی ناشته او خزه به مخړخړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته ما مال خزه به دي توري کټوي در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی. اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتګال خچوم چې اختر مونږ بکو یو راغی ماته چې څه چل دی ولته لا جامې بدله دا اختر ورځ وګوره دا کور منچي اوري وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه به یې کني. زه یو موټر کې سورم چارته دې تتلم نو یو زړه خزه اوس په سرک منځ کې داسي کی نو ډرایور داسې خپل وروري سره بچا جرابې نو زړه ورته وای چې مې جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټه کا زه جرابه مې زه خدا اوس ته وسر له سکالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارای کې چې جنگ رواني او دوپړای ور سره ناشتي ها د زړو لاس رئیس دی کنه دغه کوي کنه کوي دا مونږه دغه اکو بکو سر سیندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی ورته ناسته درخانه سر غړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علی سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای دات شش
دا بنظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مال ګمنډي سړک باندې برواني پیمانه سب ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس وورا پنسن دې په دیم ټیکسو لګیدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دیم ټیکسو لګیدو دوايانې دکان ته دوايانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګیدلې چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو 80 90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځلي ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور اوران اوس به دا څو غړي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دی تم وټ لتلې وي سمکار دی ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غړې دی په ډټسن کې به څنګه غړې دی په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غړې دی دا کارو کا وجو بشم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاګم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زبتاله ووټ درکم زتانه خزالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم منبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسيټي کې مې دوه ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کوي کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په موږ د خزې په درې کانی طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کانی تختو بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا بنوم چې زبدا وکم بنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کی پوښوي وہ پتہ لگی او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه او شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30,000 روپے مړې ور کوي او 10,000 روپے زخمی ور کوي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې ده غلطي 30,000 لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی زب 30,000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مړې خرڅو دا شرمېدل قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپے ورکړي خیر ده کبم کې والد خیر دي شهید شو شهید نه لم خلینه څو باسمات شهید شو دا خبره
زه تاسو پیژنم. دا پولیس والا دي، دا کله کله ماته وایي دي لکه خطره ده او پلانې ده، معلومات دا قوم پیژندلې ده. دا انګريز جوړ کړي قانون په پاکستان کې ده. هندستان تا سره آزاد شوه ده، خپل قانون ده. چین تا نرستو آزاد شوه ده، خپل قانون ده. هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې بډس کوي. امریکا په یارا کړی دا. مونږ یو اورش دغه جوړ کړی دی، خیال دا غوري میزایل هغه څه شه ده لکه دا پټاخو ډزی نه، دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا د څه چلو یو دومره سوټه غول چا کړی. یو سړی ویل چې هوی د خو بډیر تیزونم پیچولی، نو دې پکې ناستو ټر 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 دا سکه لکه ویل دا سوټه مې وکړه، ویل خوار چې غول بل چا کړی او تیزونه پیتا چې غوړی میزایل تا وګوره، د دې شکلونه تا وګوره، ایټم بم تا وګوره او د دوی د شکل تا وګوره، هایدروجن بم تا وګوره او د دوی د شکل تا وګوره. نن ته سړک جوړولو چل نه درځي، کوارټ روډ های وے جوړیږي، دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه، او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر، ډنډن انجینیر، بربر انجینیر. د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي. دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي، د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو، چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده، ور سره مجسټریټي صاحب او ور سره پولیسي. مانه خدای ته ګوره، چونه قانون دی لاس کې واغستو، قانون دی. قضا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایا، یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه. ما ته کله کله څوک چې ته د پولیس بد نه وې، د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا، نه مې ماما شتا، نه مې زوی شتا، نه مې پلار شتا، خو بد زکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی، نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم؟ داسې ده که نه؟ نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووی مال دا بارډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه، هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پساتئی. نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا، کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا. میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا. 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ جڑے باس آئے گا. دومره غوندې کشمیر موانه غستو، بنگال در نکټ شو، تاسو ستوره وکړه، ستوره وکړه، نیم پاکستان در نکټ شو. کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړ کړ، تا ستوره وکړه په کشمیر. نعره تکبیر! یا دې چوکا نر مولا پختون مولا غرق شو، نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا، د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا. چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه
استورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو ایتواړه هندستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټول عمر خراوړ امریکای خدای دې وبخا په خواب مې خراوړ لندن برتانیې ملک الیزابت خدای پاک دې ډېر ډېر خوشاله کا ټول عمر خیرونه وختي دي تمه بل اورزوي په آرام کېنا ولی مالګیدړ ته چا ویلي چې دا چغې ولی وهي هغه ورته خلک یاروما ویل دا تیزونه ولی اچي ویل زوم یریګم په آرام کېنا کله یو ټلیفون کوي دا به دې څه چل کیږي دا به څه چل کیږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به دیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول په خبر مړ کړي کنه دا داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشتا چې هغه د امریکای نوم بیا او د سوالي شتا خاص کر دا غوړ چې دي دا ریکمال کړي چې دي دا د امریکای نوم بیا او د سنشي اغسته په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او خزه به مسلمانیږي او زبای مشرف ته نکاح تړم چراشه ایو خدان سره ګرځي یو ور سره بلم بونډای دا چې د دغیم درته نکاح وتړم زکه چې خلک یو خزونه په منډه دي یوې نه په منډه دی وای لکه کنه تم ته په منډه نه ګورئ ستاد په خبر شادي حالونه د لوی پښتنو منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه وی سړو سره په یو مې روټي خوري کنه خوري چې زما خزا زځان ته پښتون ویم او زما خزا پردي سړی سره په میز روټي خوري زما په دغه خزا د ټول پاکستان خرواچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وای په ایمان دې بازار کې ایکې پاره نه دفکر ایکې پاره ایکې پاره د ما دیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار وته چرته ویلي چې جا پوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دیا میں ان پھوسی ہو گئی ہیں تب پھسکائی دی کنا ټول اورد د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان خزه دومره لره لاړې آسان چل دی یو خزه کله معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې
سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا به حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نه تیکو والا ورته ما ته داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي ماللکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شم ویل څه مال بس دا مې شوق چې دې ډولکې ته زم لګټ شم چې تاسو جنگ تیریږي کنه چې زم لګټ شم ویل ولی مال د دم قوم امامم دني زه تاسو امام یم چې تاسو دمانی نو زنر پاتې کېدې شم تاسو ټول ودونه لعنت په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوي چاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دوړم ناشتي مخې زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا موټر را باندې تیر شي نو مال دار آیات چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی داغه وادونو بینډې پې راوستیم ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لګرمان ته وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پندای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دا ډیپو دی دیکھو ګوره دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړ په دې معنی تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ته راوستو چې رستو دا ډولکی په کې ښکاری الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه په کې رستو دوپړی غږی خزړې خزي خو غټي شي کنه نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دا ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډیر ګوري نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کله سبزی والا نه زپته بینډۍ په څو دي وایي دي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مالدا یو وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لو ټینکرې ته ډکیږي
او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي. سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړ په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي. زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پکولی. سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران. مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته په رشکه کې کینني او په سوزکای کې کینني چرته په مزده کې کینني او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې سم. اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورالکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خله لگا بیډه بده یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانلی ما سال لور د 100 کالو وا ول د 18 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته هغه له بورا وا زمون خزي ک الله پاک دې ته د چرګو مرض راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي. سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت نره تکبیر او بیا رستوي سم نه وخت کې دی. سړی لاوت پراته په کورونو کې او خزي بیا دا صحیح کني بالکل وی کنه دغه خدای دې کور روان کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دانن په بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوږي. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوږي. اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم په خنه کړی
اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نور ملک ټول